د لومړي ځل لپاره د پکتیکا ولایت دوه مخکښو وکیلانو د یاد ولایت له خلکو سره د هغوی پر شته ستونزو اورېدلو ګډه ناسته ترسره کړه چې د بېلابېلو ولسوالیو سلګونه مشرانو، علماو او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. په دغه غونډه کې خلکو د خپلو سیمو ستونزې شریکې کړي او زیاته یې کړه چې له کلونو راهیسې په کورونو، کلیو او لویو لارو په یو او بل نوم وړل کیږي او نور باید د دغې لړۍ دوام پای ته ورسیږي. دوی زیاته کړه عام وګړي د دې نظام ملاتړي پاتې شوي، خو په شته نظام کې د ځینو چارواکو له کړنو او خدمتونو په تنګ شوي او دې چارې د ولس او دولت ترمنځ فاصله رامنځته کړې. دغو مشرانو همدارنګه زیاته کړه چې په تیرو څو کلونو کې هیڅ یو نهاد د ولس اوښکې نه دي پاکې کړي. خو د پکتیکا اوسني وکیلان باید په دې ولایت کې ستونزې راټولي او د حل په لارو چارو ورته کار وکړي. جناب وکیل صاحب ډېر ناخوالې د ډېر وخت نه دا پکې روانې دي، په لاره کې مقطع کوي، خلک وژني، په یو نامه په بل نامه باندې د غلا چور چپاول په نامه باندې خلک وژني. د دې شیانو مسؤلیت د تا په غاړه ده. تاسې وکیل صاحبانو د موږ استازي یاست. مخالفت چې لري د چارواکو له کړنو، له اقداماتو، له اجراءاتو او د دوی له عمل او له کردار سره لري. چارجه صاحب چې داسې بند به جوړ کړم، چارجه صاحب د سړک به جوړ کړم، چارجه صاحب دا کوم وکړم، ورته مې چې وکیل صاحب سره غلطه وبنم په دا دانه چې نه نږدې بیا دې ولاکه ووینم. دوی په تیرو څو کلونو کې د وژنو، غلاو او ولس ځورونې بېلابېلو پیښو ته په اشارې سره وویل چې د ولسي جرګې د اوسنۍ دورې وکیلان دي دغه قضیې جدي وڅاري او د عاملینو په سزا رسولو کې دې مرسته وکړي. هغه مافیا یوازې دا کار نشي کولی چې خالي قتل کوي یا شراب خوري، هغه دا حاکمیت هم لري، هغه د دې جرأت کولی شي چې یو چا ته په عادي خبره باندې ستونزه جوړوي. شپتخواره 18 کاله کېږي پکتیکا یې کوزه کړې ده، خپل نوم نشي نومیشته کولی. دی رجیل به ته کلشنکوف درته کش کړي ولا به 10 بار به یې وویلم. دې دولت ته ښه ثابته ده چې 3 نفره د موږه بېګناه خلک، ډاکټران، تجاران په خواجه خیلو کې په شهادت رسېدلي دي. دا ټول ورته ثابته کړه دولت څه ورسره وکولی وخوله. د یادې سترې ناستې ویناوالو د رغونې، روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې شته ستونزې شریکې کړي او له خپلو وکیلانو یې د حل غوښتنه وکړه. ویناوالو د پکتیکا لپاره د راتلونکي کال پر بودیجه او د اورګون زون پر ولایت کېدو هم ټینګار وکړ. له پروژې قدرت لمونو خو دا پروژې پکې ورکې دي، آیا 40 پروژې دي، آیا 60 دي، آیا 10 دي، ولا بلا خبر یم. اوس چیرې دي شی دي خو هغه بندې پلتو دغه یې پاته ده، هغه لاره دي هغسې دي یوازې خان هغه بدبخته دغه یې په بدبختي کې سره پاته ده، هغه د یاخیلو د اورګونو د بل ځای سړک دغه یې سره پاته ده. اوس چیرې دي دغه پروژې؟ یو د دایکنډي و، یو د پنجشیر و، یو د اورګون و. تر نن تاریخه پورې دایکنډي او پنجشیر ولایت کې چې اورګون همداسې پاتې دی. په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د خلکو استازي محمد مرزا کټوازي له هغو پروژو یادونه وکړه چې په دې ولایت کې به په راتلونکي کال کې پلي کیږي. 8 کیلومتره سړک په مرکز خرانه کې نیول سوی ده چې دغه سړک چې خرانې ته د غزني له سړک راګرځي، هغه مستقیم سړک به کټواز ته کریزي کېږي او د خلکو لپاره به سهولت مرکز ته به نه راځي، مستقیم به دغسې ځي. د وازې خوا کې ښه مجهز کلینیک نیول سوی ده. په مرکز کې یو 15 بستریز روغتون چې لرو، هغه 150 بستریز تجک سوی ده. د پکتیکاوالو دغه استازي همدارنګه زیاته کړه چې په شخصي لګښت به په دغه ولایت کې د پوهنې او په نورو برخو کې لوی او وړې پروژې پلي کوي او د ولس حق به نه خوري. په خپلو پیسو باندې 15 مکتبونه جوړ کړي دي او عامه نظام ابتدای کوم په ښه شکل په کتابو په معلمانو به سنبالي. لکه څرنګه چې وعده درکړې وه چې زه پکتیکا ته راځم، راوړم بیا نه بیا وړم. که چیرې داسې پکتیکاوال پیدا سو او په ما یې دا ثابته کړه چې ما پکتیکا سره یو افغانۍ غداري یا ما ځان ته شخصي ګټې دپاره وړې ده، د ما مرګ تاسې ته راواله. نو راتلونکی مې چې شی شخصي سرمایې نه درته راوړي 10 دانې مکتبه جوړوم. محمد مرزا کټوازي وویل چې د رسمي رخصتي له پیل سره سم خپل ولایت ته راغلی تر څو له نږدې د ولس ستونزې واوري او په حل کولو یې ورته کار وکړي.
نوموړي په ولایتي اداره کې له شته فساد هم یادونه وکړه او زیاته یې کړه چې په ځانګړي ډول عدلي او قضایي ادارو کې فساد په لوړه کچه ترسره کیږي. بېګناه خلک نیول کیږي او د پیسو په بدل کې خوشي کیږي، خو که پیسې ورنه کړي نو د څو کلونو بند سزا ورته اورول کیږي. راځم په ولایتي اداره باندې کوم مشکل چې دلته تاسې وویل بالکل فساد په اوج کې ده، مظلوم ولس مې نیول کیږي، بیا جاسوسان او داسې خلک چې دا حکومت یې حمایه کوي هغه راځي او د ماله دې غریب ولسه 2 لکه یا 3 لکه روپۍ راکړه، که دې رانه کړي بیا 15 کاله کوي تر باندې باسم. په ولسي جرګه کې د پکتیکاوالو استازې سرایه اکبري هم وویل چې له ولس سره به یوازې ژمنې نه کړي بلکې هر څه به په عمل کې ثابتوي. اکبري د ولس پر یووالي ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې په یو غږ د فساد، ظالم او نورو ناوړه کړنو پر ضد په کلکه درېږي او له دولت څخه به خپل ولس ته حقونه غواړي. نه انشاءالله دا په کلکه سره واده درکوو لکه څرنګه چې وکیل صاحب وویل تر څو چې تاسې د مشکلاتو لپاره هم د حل لاره پیدا کړې نه وي او تاسې سره شریکه کړې نه وي موږ به چوپ نه پاتې کېږو. د یادونې وړ دی چې د پکتیکا ولایت دغه 2 وکیلان محمد مرزا کټوازی او سرایه اکبري د ولس د ستونزو اوریدلو او په ځانګړي ډول مرکز شرنه کې د مرګونې او زړه بوږنونکې پیښې د څېړلو په موخه یاد ولایت ته سفر کړی دی. په دغه پیښه کې وسلوالو غلو 2 تنه قصابان په بېرحمانه ډول ووژل او یو بل یې ټپي کړ. د یادې پیښې عاملین نیول شوي او حکومتي چارواکي د قانوني سزا ورکولو ژمنه کوي، خو عام خلک بیا غوښتنه کوي چې دغه کسان د ولس په مخ کې په علني ډول په سزا ورسول شي.